یو تابعی دی علی بن ربیعه رحمه الله دی وی د علی رضی الله تعالی عنہ دور خلافت و په دغه وخت کې علی رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین وی زه د سر په سورلۍ باندې شاته ناستم او حره یو مقام دی هغې ته مو حره مقام ته وی په لاره باندې روان و دی علی رضی الله تعالی عنہ داسې اسمان ته وکتل او اللهم اغفر لي دا الفاظ وی اللهم اغفر لي ای الله ما ته بخنه وکړه ځکه بغیر ستانه بل څوک بخون کې نشته دی الله ما ته بخنه وکړه دا الفاظ وویل بیا ما ته داسې شاته وکتل او په خندا شو وی خندل بس هېڅ یې نور ونه وي ما ترېنه تپوس وکړو چې ای امیر المؤمنین څه عجیبه کار دی وکړو اول یې اسمان ته وکتل چې اللهم اغفر لي او بیا یې ما ته شاته وکتل او هېڅ دې ونه وي دا ولې ما ته وی چې علي بن ربیعه دغه شانتې زه د نبي علیه الصلاة وسلام سره په سورلۍ باندې شاته ناست وم موږ هم حرا مقام ته روان وی دې ځای ته راورسېدو کوم ځای کې چې ځی ما وی نبي علیه الصلاة وسلام داسې اسمان ته وکتل وی اللهم اغفر لي الله ما ته بخنه وکړي الله ستانه بل څوک بخون کې نشته ستانه علاوه بل څوک دا خبره نبي علیه الصلاة وسلام وکړه ده وی بیا یې ما ته هم داسې شاته وکتل او نبي علیه الصلاة وسلام په خندا شو څنګه چې ما وکړو وی دا کم تپوس چې تا زمانه وکړو دغه کې شان ما د نبي علیه الصلاة وسلام نه تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره اول دې اسمان ته وکتل چې اللهم اغفر لي او بیا دې وروسته ما ته وکتل او دې خندل د الله پاکه پیغمبره داسې دې ولې وکړو وی ما ته نبي علیه الصلاة وسلام فرمایل چې ای علي چې کله انسان ووایي که نه اللهم اغفر لي الله ما ته بخنه وکړي الله بخون کې ته یې الله بل څوک بخون کې نشته وی کله چې انسان دا ووایي که نه الله تبارک وتعالی په خندا شي الله تبارک وتعالی وخاندي او فرشتو ته ووایي ای فرشتو زما دې بنده ته هم پته شته دی چې زما نه علاوه بل څوک د ګناه بخون کې نشته ځکه خو زما نه بخنه غواړي که نه وی الله تبارک وتعالی په خندا شي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي الله خوشحاله شي وی دې انسان ته هم علم دی ده ته هم پته ده چې زه صرف ګناهونه معاف کوونکی ما بل څوک نشته دی چې کله درنه هم داسې ګناه وشو یا هسې حالاتو کې کله کله داسې د اسمان ته بره ګوره وایي الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه الله زما ګناهونه ما ته معاف کړه الله کو ته راته نه معاف کوي بل څوک دی چې ما ته زما ګناهونه معاف کړي چې کله بنده وي الله ما معاف کړه که نه الله تبارک وتعالی فرشتو باندې فخر کوي ای فرشتو وګورئ زما دې بنده ته که نه دې ما ته سوال کوي ما د بخښنه غواړي د ده په علم کې هم دا دي چې زما نه علاوه بل څوک بخونکی نشته دی د زما نه دا امید تړلی دی چې ما به الله بخي ای فرشتو تاسو ګواه شئ دی ما وبخو نو په شپه ورځ کې یو ځل داسې د اسمان ته ګوره او د الله نه د خپلو ګناهونو معافي غواړه الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه استغفار ډیر وایي په دې باندې الله تبارک وتعالی ډیر خوشحالېږي احادیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل د خپل صحابه کرامو سره ناست نو داسې یو جنازه تیره شوه چې کله جنازه تیره شوه نو څه کسانو پکې دا وویلو یاره دا ډېر ښه کس دا ډېر ښه سړی و جنازه چې د چا تیره شوه که نه دا ډېر ښه سړی و یعنې په هغې مجلس کې کسانو د دغې مړي صفتونه وکړو چې دا ډېر ښه سړی و دا داسې سړی و دا داسې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وجبت بس نور څه ونه ویل خو یې وجبت د دپاره واجب شو نور هېڅ ونه وي اتفاقي طور باندې په دغې طرف باندې بله جنازه تېره شوله یو تن د بل نه تپوس وکړه لکه دا جنازه د چا ده نو څه کسان وي دغه پلان کې دی دغه پلان کې سړی دی نو په دغې مجمع کې څه صحابه کرامو د هغه بدې ردې شروع کړې یاره دا ډېر ناکاره سړی و ښه یاره خلک به ترې ډېر زیات تنګ و یاره ډېر ظالم و یاره داسې و داسې و داسې و د دغې مړي څه بیان کړو بدۍ بیان کړې نو چې نبی علیه الصلاۃ وسلام دا واورېدې که نه نو نبی علیه الصلاۃ وسلام وفرمایل وجبت د دپاره واجب شو نو یو صحابي جرأت وکړو او پوښتنه یې وکړه وی د الله پاکه پیغمبره چې کله مخکې جنازه تیره شوله نو کسانو د هغه صفات بیان کړو نو تا نور څه ونه ویل خو تا وی وجبت د دپاره واجب شو
واجب شو نور دي سونه وي بیا بل جنازه تیر شو کسانو داغه متعلق د اول چې دا ډیر بد سړی خلک دي تنګو دا کم سړی چې مړ دی نو تا بیا هم سونه خداغه متعلق دیم د اول چې وجبت نو د یو متعلق دیم د اول چې واجب شو او د بل متعلق دیم اول چې واجب شو حالانکه د یو صفت بیان شو د بل بد بیان شو دا څه خبره ده نبی علیه الصلاۃ والسلام د پښتنو کړه د الله پاک پیغمبر مونږ خو فهم بوک کنه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل وی چې کله دا لومبه سړی تیر شو کنه نو د کسانو دغه صفات بیان کړو دا ډیر ښه سړی و دا ډیر ښه سړی و دا ډیر نیک سړی و نو ما ویل چې وجبت الله تبارک وتعالى د لپاره جنت واجب کو الله د لپاره څه واجب کو جنت ورله واجب کو او چې کله بیا بل جنازه تیرېده نو د مجلس کې کسانو داغه بد بیان کړو داغه بد ردی بیان کړو چې دا ډیر ناکار سړی نو ما ویل چې وجبت الله تبارک وتعالى د لپاره جهنم واجب کو پر الله جهنم واجب کو ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله یو انسان مړ شي وفات شي نو الله تبارک وتعالى فرشتو ته وی اے فرشتو تاسو لاړی شئ پزمکه کې د متعلق د خلکو خبرو ته غوږ کېدی د رزلټ مال د زمکه نه راوړی چې د متعلق خلک کمی خبرې کوي نو کو د دې مړ صفات پزمکه کې بیانېږي خلک ډیر خسړیو نو فرشتي وي الله ټول خلک په خو یادای الله تبارک وتعالى فرمای وای چې زما بندگان تی ناراضه دي نو زه تی نه مرزایم چې زما بندگان تی ناراضه دي زه تی نه مرزایم دوی دي گواهان شي په دې خبره باندې چې ما دې جنت ته داخل کو د ما مغفرت نصیب کو دا زما گواهان شو په دې خبره چې دا نیک سړی دی او چې کله یو بد سړی مړ شي نو فرشتو ته الله تبارک وتعالى فرمایي تاسو را درې زړ مال راوړئ نو چې ټول عمر دې بد کړي نو څوک به دې په خو یاد کی بیا نه چرته څوک په خو نه یادای چار سړی درنه په دنیا کې تنګ نو څوک به دې کم طرف صفات بیان کی نو فرشته وی الله پزمکه کې ستا تمام بندګانو چې ډېر راکاره سړی او ډېر زیات تینه تنګ خلکو په بدو یادو نو الله تبارک وتعالى فرمای اے فرشتو چې زما بندگان تینا خفدي زما بندگان تینا تنگو نو دوی د گواهان شي زره دوی په خله باندې فیصله کوم د پاره ما جهنم واجب کو الله دې موږ د حالت نو ساتي ادیو جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي خپل مړی په خو صفات باندې یادوي خپل مړی په څه یادوي فخو صفات یادوي یو سړی مړ شو بد پسې مو وایوي وجدار الله تبارک وتعالى ستا په دې خله باندې فیصله کوي کو ته بدو الله تبارک وتعالى مو بدو بس زما بندگان ته خفدي نو دنیا کې داسې ژوند تیر کا چې سبا مړ شي چې خلک در پسې جاړي خپي هر سړی دا خبره کوي چې ډیر ښه سړی و یاره ډیر ښه سړی و ډیر نیک عمله سړی و داسې ژوند په دنیا کې تیر کا داسې ژوند م تیروا چې مړ شو هر سړی و چې شکر دې مړ چې دنه خلاص شو داسې مصیبت چې دنیا کې دې بد د خلکو سره کړي نه څوک به خو یاد نه کی نو ښه ژوند ښایسته ژوند د خلکو سره ښه معاملات پکار دي اخلاق ښه شی دی په خلکو باندې ظلم مه کوه زیاتې مه کوه اسې نه چې سبا دې بیا د پس د مرګ خلک په بدو باندې یادوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم مونږ او تاسو ته دا تعلیم را کړی دی چې په دنیا کې فاتح کېږي نو د خلکو سره څه کوه ښه سلوک کوه ښه معاملات کوه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم رباح او د مور نوم حمنه ده او د حبشي اوسیدونکو دی او مکی مکرمه ته راغلیو د مور هم وینځوا او دا بلال رضی الله تعالی عنہ د رنگ تور
او بدن نری وچ دنګ او بدن تور. بعضو روایاتو کې راځي وي دا سر دا ویختیم داسې ګونجي ګونجي وو. او د مکې یو سردارو عبدالله ابن جدعان د هغه غلامو داغه ګډي او بيزي به سره ولي. چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی نازل شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړ هغه مرګتیا وکړه، نو بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه بار مینا طرف ته یو ځای و، الته یو غار و، پاغي کې به نبی علیه السلام او بکر رضی الله تعالی عنہ دواړه ناستو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام با ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته دین اسلام هم خودو او دغه رنګ د شریعت موافق د اسلام موافق چې کومي مشورې وي هغه به دواړو کولې. الته بغار کې د خلکو نه پټ ناستو. نو دی بلال رضی الله تعالی عنہ دغه ته دی غر کې بيزي سره ولې ګډي بيزي. نو داسې د غرمې د ډوړې ټیم شنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د आवाज وکړو، یا غلامو اے الکا هل فی شاتک لبن، ستا په دې ګړو بيزو کې سپېشتره چې مونږ له راکې مونږ ته وسکو. نو بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وی زما ټولې بيزي خو وچې دي، په دوی کې خو پې نشته دی، یو بيزه پکې دا غم معمولی غونته پې کوي خو هغه خو ځان لول وشم وایس کم پاغي ز خپل گزاره کوم. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیجندو ځکه دا بلال رضی الله تعالی په مکه کې پیدا شوی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو پیجندو چې دا د لوی خاندان سړی دی. ابو بکر رضی الله تعالی هم پیجندو چې دا قریشی دی. نو دې ګړي کې د بيزه کې هم معمولی غونته کې پیدا هغه زما د پاره دي ځان لول وشم اوس کما خو نن ز تاسو په خپل ځان باندې غوړه کومه، نن خیر دې تاسو اوس کې زدي وګه پاتې شم زه به گزاره وکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی الک هغه کومه بيزه ته دي خورا ولا. نو بلال رضی الله تعالی عنہ دغه بيزه چې کوم لنګ بيزه واغې د سټونی و د نبی علیہ السلام خواله راوسته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته ویل مرګری راځه. بلال رضی الله عنه ویل وی ته چې په کملوخ کې دا بيزه لوشه غلوخه خوراکه. نو داسې د لرګي یو کاسه وا ناغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړه. نو حدیث مبارک کې راځي وي نبی علیہ السلام د بيزي په دی غولان داسې لاس وخو چې وخو نو شروع وکړه. نو کاسه ته د پيو ډک کړه، چې کله کاسه د پيو ډک کړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورکوي دا اوسکا هغه ته نه د الله پاک پیغمبر اول ته اوسکا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه کاسه د پيو په سر راواړه ولا وېس کل پي بیا چې کاسه بيزي ته ونی ولا بیا ته د پيو نه ډک کړه. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وي وسته اوسکا، ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په اوسکا. نو چې بیا وته کاسه ونی ونه بیا ته د پيو ډک کړه. نو بلال زه ته هو لکه وسته د پيو اوسکا. نو بیا بلال رضی الله تعالی عنہ په اوسکلو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله دعوت ورکو یلکه وې ته یو کار نه کوي وې سو کما وې زه د الله پیغمبر يم په ما باندې ایمان راوړه کنه. نبی علیہ السلام ول دعوت ورکو زه د الله پیغمبر يم ته په ما باندې ایمان راوړه کنه. نو بلال رضی الله تعالی عنہ مقصد دې څه دی ویل څه غواړي خبره څه مقصد دی راوړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ځم چې لا اله الا الله، لایق د بندګۍ صرف یو الله دی، د لات او د منات نه کیږي، یو الله کون کې دی، د لایق د بندګۍ صرف دغه یو ذات دی. دغه یو خبره می تاسو ته راوړي او محمد رسول الله صلی الله سیما رسول یم. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل دې خبره کې خو د رښتینواله زکه شته دی چې دا بيزي دا پي ډیر وکړو دا خو دوره پي نه کړي خو درې کاسې پي وکړو دا سي چل دی. نو نبی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایل دا د هر پیغمبر معجزه وي، د هر یو پیغمبر معجزه وي او دا زما معجزه و چې الله تبارک وتعالى ته خودله.
بلال رضی الله تعالی ته وی زه پتا باندې ایمان راوړم، زه دا کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی بلال ایمان خو دې راوړو خو ګوره چاته غږ ونه کې، دا خبره پټ ساته، ابتدایي وخت اسنه چې مشکلات راته جوړ کې. بلال رضی الله تعالی فرمایل وی ټیک د چاته غږ نه کومه. ګړي بيزي چې کوړه او شړلې، اوس عبد الله ابن جدعان چې کم د سردار او مالک یو هغه چې ګړو بيزو ته او قتل، اوس ګړي بيزي داسې سربي دي مړی دي تشي پورته پراته دي. اوس هغه لنګ بيزي ته به قتل داغه غلان زدا سي د پيو بیا را پړسېدلې ده. هغه مالک ورته وی بلال زما په خیال چې زید مونته دی ښا ساری دی به ګډیر خولي ماړه کړی دي، زید مونته بیا د پاره چم ګډه بيزي شړ دغه طرف ته شړ خو بل چاته خیا مګوره ګډه بيزي دغه طرف ته شړ. بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ښا روزانه به بلال رضی الله تعالی دغه طرف ته بيزي را شړلی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابوبکر رضی الله تعالی سره په پټ کې ناستو او شریعت په ازدکو دین اسلام به ازدکو د خلکو نه په پټه باندې. خو یو ورځ د خانه کعبه نه طواف کو غیر چا پیرا، نو چې کله طواف کو بلال رضی الله تعالی کنا نو په خانه کعبه کې به بوتان پراته و، دا حرم خو د بوتانو ډک و. نو بلال رضی الله تعالی داسې غیر چا پیرا وکتل نو څوک په نظر نه راتلو، نو داسې توکانې په یو بوت باندې ورته کړی، هغه یو بوت لاړې ورته کړی وی توپ شو پتا سو د لعنت شډیر خلک خو گمراه کړي دي. اوم خو خلک په خپل لاسو باندې جوړ کی او بیا درته سجدي کوي او بیا در نظامن غواړي او مالونه غواړي او مصیبتونه در نه ایمان لري کا سوالونه در نه کوي، نو اوم خو په خپل لاس باندې تراشي اوم در نه بیا حاجتونه غواړي وی توپ شو پتا د لعنت شي. هغه بوت لاړې ورته کړی د چاولې دو چې چاولې دا خبره ابو جهل ته وکړه. هغه بلال غلام نه دی، دا عبد الله ابن جدعان هغه غلام. دا خبره ابو جهل ته چا وکړه وی دا بلال غلام نه دی، دا عبد الله ابن جدعان چې کوم غلام دی هغه نن دا چلو کو په حرم کې به بوت باندې لاړې ورته کړی. ابو جهل وی ښا ابو جهل چې د خبرې نه خبر شو راغی په عبد الله ابن جدعان پسې رده چې کوم مالکو وی تم صاحب شوی نعوذ بالله دوی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بيدینه وي، نو چې داغه په څوک ملګری نو دا بيدینه شوی دي. نو عبد الله ابن جدعان ته ابو جهل وی تم صاحب شوی او تام لات او منات او غزاد پرې خودل او د محمد د رب بندګي دي شروع کړه. نو عبد الله ابن جدعان ورته وی دا تکسه خبرې کوي، دا تا ته چا ویلي دي؟ په ما باندې دا شک مکوه او کوس غواړم نو سلو خان بدو خپل بوتانو په نوم باندې قرباني کما، زه خو دا غو دومره عزت کوم او ته ما ته چې تعالی منات پرې خپل بوتان دي پرې دي. نو ابو جهل ورته چې تا نه دي پرې نو ستا دي غلام ولي پرې دي؟ څنګه زما غلام پرې دي؟ وستا غلام نن په مکه په حرم کې په بوت باندې لاړې ورته کلی دي، نو چې دې صاحب شوی د غلام دومره څنګه همت کې دیشي چې مالک اجازت نه خدا سره ستام لاس ته زکه کنه هغه صاحب شوی دی. وی ښا زما غلام دا چل کړی وی او عزت نه خبر اوس په زه خوښ شم. روایتو کې راځي عبد الله ابن جدعان چې ردکم سردار او په دې ظلمونه شروع خبر په مکه کې خوره شو چې بلال ایمان راوړی دی په نبی علیہ السلام صاحب شوی دی، بس ظلمونه په شروع کړو. نو په مکه کې یو سردار او ډیر ظالمو دا غنوم امیه ابن خلف، دا امیه راغی او عبد الله ابن جدعان ته ویلو دې ته مال راکړه، دې ته نشي سمولې، دا بلال ته مال راکړه، دا ته نشي سمولې، مال راکړه. هغه ورته ویل دا مصیبت زمانه لري کته واله. نو امیه ابن خلف دا بلال رضی الله تعالی عنہ واغس چې وای غستو هغه چې بیا کوم ظلمونه کړی دي تاریخ لیکي، تاریخ وی پشګو کې به سم لو پشګو کې د مکی پشګو کې او د عربو څومره تیز نور دی هغه چې انسان ویني فتح ورته لګي وی په دې سړک باندې په پیزار کې په دې غرمه کې خپنه شي کې خو دې د پیزار د تلې ویلي کوي او پیزار ته چې هغه شګ رادن نشو په غرمه کې کنه د خپې در لپولې کوي دومره ګرمه شګي اخور وريګل تسم د مکی ګرمي هډه زیاته ګرمي ده. نو بلال رضی الله تعالی به سارات وستو
په دې سره غرمه کې دا شګې چې د اور په شانتي بسرې شوي دسې به تودې وي په دې باندې به دا بلال رضی الله تعالی عنہ سمله او تودې غټي تیږي به راواغستې په دې سینه به تکي خو دي یو دا چې د عملای د شګلو جوخته ورشي او دویم دا چې د پاسې غاړي د تیږي مسیزي هغه شګو به بلال رضی الله تعالی عنہ د بدن نه کمیس لر کړو او لغړ به په سملوله او چې دا غینه به را پاسو واړه به پسې کړلو په مکه په کوسو کې به د روانو هغه په خاندل او چغه به والی او د بلال رضی الله تعالی د خلینه بصیره یو आवाज خطو احد 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 یعنی داسې حالت ورلور کو چې د یو لوب غونته سيزي نه جوړ کو بلال رضی الله تعالی چې په کم طرف ته دو واړه پسې کېدل خندل به ټوکې به پسې کوي بلال رضی الله تعالی فرمای په خپل وې دا صغره نه د صغره دا صغره چې دنو دا د وسپن یو کمیس ته او دی بدن ته داسې داخله کوا چې کړي جوړه چې دا تور په اثر نه کوي اصل وسپنی بلال رضی الله تعالی فرمای وې دا صغره به غرمو ته یې خونه چې دا به نور تک سره کړه ګرمه به کړه نو دوی به زما بدن ته راواچوله چې زما بدن ته به راواچوي زما بدن به ټول تڼاکه شو پولې به پیودري بدن به تڼاکه شو پولې به پیودري داسې ظلمونه بیا دوی بلال رضی الله تعالی سره کول یو ورځ دا بلال رضی الله تعالی په تودو شګو سملولې دی او په دې سینې ورته تیږي دي او دا امیه ابن خلف بدبخت ورته ولاړ دی چې کوم مالکو او وړو ته وی راځي پکانو ولې ماشومان راځي او کانو باندې ولې او خان دی پوري دا لوی میلې جوړ کړی دا بلال رضی الله په مخ ته پروت دی په شګو کې د داسې یو میلې جوړ کړی یو ټوکه جوړ کړی واړه راغونډ کړی دي په دغه طرف باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تیرې دو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې قتل کنه د امیه ابن خلف ته وی ته په دې بے کس باندې ولې درو ظلم کوي دا غریب ستانه څه غواړي دی خو د چا د ایسم نه دی دا خو یو غلام دی بے کس دی غریب دی ته ولې په د باندې دا ظلمونه کوي نو امیه ابن خلف ورته وی دا څه چې وسره کېږي دا ستا او ستا د مرګري د وجې نه وسره کېږي دا ستا او ستا د مرګري چې کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د سره د ستاسو د وجې نه کېږي او کو خلاصول شو جو خلاص کا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی خرسینا وی ولې نه خرسومه په دبه تسکای امیه ابن خلف ورته بخندا شو په دبه تسکای دی خو د اس بیګاروم نه دی په کوسو کې ګرځي دغه یو چغوي چې احد او حد خو لیونه دی په دسکای ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بس ته پرې د زما پکار دی وی خرسومه وی پسوې خرسای وی پدری اوقیه باندې پسو اوقیه باندې پدری اوقیه په یو اوقیه کې سلويخ اشرفي وي سلويخ دینار دا دینار د سرو زرو پیسې ده نو په درې اوقیه باندې خرصومه یعنی په یو سل او په شل دینار باندې خرصومه بلال رضی الله ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل ودا زما شو وامه غستر دا پیسې بدل زدر کما بلال ما تر اپریدا چې څنګه ابوبکر رضی الله تعالی واغس کنه امیه ابن خلف په خندا شو وی ابوبکر ډیر ګران دی واغس قسم په الله کو په یو اوقیه دی اغستنه امي درکو کو دا تا په یو اوقیه اغست دغه دومره بیکاره سړی چې په یو اوقیه ملم درکو تا په درې اوقیه واغستو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی اے امیہ قسم په الله کو په سل اوقیه دی راکو نه هم درنه اغستو ته درې اوقیه وای قسم په الله کو دا بلال دی ما ته په سل اوقیه راکو هم درنه اغستو او دا خیر دی کو دا بدنی تور دی خیر دی کو دا بدنی تور دی هو قلبه قلب ذهب ته د زړه خو د سرو زرو جوړ دی د زړه د سرو زرو دی د ز پیژنم چې دا د کم مقام انسان دی تاسو نه پیژنئ چې څنګه واغستو نو بلال رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ابوبکر وی ځان لدی واغستم او کو الله لدی واغستم کو ځان لدی اغسته ما ابوبکر کار را تخې چکومې درله زمیدار درلکم ګډي بيزي درل سروم او کوستا نور څه خدمت دیاړي مزدوري چې هغه درلکم خیره کار دی را تخیا کو ځان لدی اغسته او کو الله لدی اغسته نو ما زما رب پریدو بیا ما زما رب پریدو ابوبکر رضی الله عنه فرمایل وی بلال ما ځان نه اغسته ما الله اغسته او دغه الله په نوم باندې آزادی ته آزادی
الله ابوبکر رضی الله بلال رضی الله تعالی راغی ابوبکر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره اذا الله پاک پیغمبره بلال می واغستو د امیہ ابن خلف نه می بلال واغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ابوبکر یوازې بین اخلی ما به پکې د ځان سره شریکای ابوبکر دا سعادت یوازې به ته ناخلی ما پکې د ځان سره شریک کا چې د بلال یو مخستی او یو زمای د بلال یو لاستی او یو لاس زمای ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په خندا شو وی دا الله پاک پیغمبر خو ما آزاد کړی دی اخو ما آزاد کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا ابوبکر خو زمون سردار دی او زمون سردار بلال آزاد کو زمون سردار بلال آزاد کو بلال خو زمون سردار نبی علیہ السلام دومره خوشاله شو